کله چې اسمان چیرې کړای شي او د خپل پروردګار امر عملی کړي او د هغه حق هم دا دی چې د خپل پروردګار امر ومني او کله چې ځمکه وغوړول شي او څه چې په هغې کې دننه دي هغه د باندې وغورځوي تشه کړای شي او د خپل پروردګار امر په ځای کړي او د هغې سره همدا ښایي چې هغه عملی کړي هله به حقایق برملا شي. انسانه بېشکه په هغه لاره کې چې ته د پروردګار لوري ته ورتلونکی ډېرې ستونزې ګالي او د کار په پای کې له هغه سره یو ځای کیدونکی بیا چې د چا عملنامه هغه ته مخامخ په ښي لاس کې ورکړل شي له هغه نه اسانه او ژر حساب اخیستل کیږي او هغه به د خپلو کسانو لوري ته خوښ په خندا ورستنیږي. پاتې شو هغه څوک چې عملنامه یې وروسته د شا لخوا ورکړل شي نو هغه به ژر مرګ وغواړي او د بلو لمبو اور کې به وغورځېږي. بېشکه په دنیا کې هغه په خپله کورنۍ کې بې اندېښنې او خوشحاله و. هغه انګېرلې وه چې زموږ خواته بیا ورګرځېدونکی نه دی. هو بېشکه د هغه پروردګار د هغه ټولې کړنې لیدلې. نو نه ده داسې زه د ماښام په سوروالي قسم خورم او په شپه او څه چې هغې راغونډ کړي دي او په سپوږمۍ چې کله پوره بشپړه شي تاسې به ارومرو پړاو په پړاو له یو حالت نه بل حالت ته تېرېدونکي روان یې. بیا په دې خلکو څه شوي دي چې ایمان نه راوړي؟ د دې آیت په اورېدلو سره یوه د تلاوت سجده واجبه کیږي او کله چې قرآن دوی ته لوستل کیږي نو سجده نه کوي بلکې دا کافران خو د دې پر خلاف دروغ ګڼي. داسې حال کې څه چې دوی په خپلو عملنامو کې راغونډوي الله په هغو ښه پوهیږي. نو له دې امله دوی ته د دردونکي عذاب زیری ورکړه. البته کوم کسانو چې ایمان راوړی دی او چا چې ښه عملونه کړي دي د هغو لپاره هیڅ پای ته نه رسېدونکی ثواب دی.